د شریعت غږ راډیو درنو قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله یم چې ټول درانه اوریدونکي به روغ جوړ او د صحت جامې به مو پر تن وي. همداسې به ستاسې د خوښې ستر مزل خپرونه پیل شوه. د نن خپرونې کوربه مو بیا هم د تل په څېر زه عمران الدین نیکمن یم. درنو قدرمنو اوریدونکو، نن درته د ستر مزل په خپرونه کې د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان یا ناول 94مه برخه دراوړم. خو وړاندې له دې چې د 94مې برخې د نشر ور پرانیزم، لومړی ورځم د تېرې برخې وروستۍ جملې دراوړم چې تېره 93مه برخه په کومو جملو او کومو کلماتو پای ته رسېدلې وه. خو درنو قدرمنو اوریدونکو، یوه هیله له تاسې هم لرم چې دا خپرونه را سره هم د نورو خپرونو په څېر تر پایه پورې واورئ او ما یوازې پرې نږدئ. تاسې د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان یا ناول په تېره 93مه برخه کې اورېدلي و چې هر چا چې اورېده هغوی په دې خلکو لعنت وایه. تر دارالوزارت ته د ورسېدو پورې د خلکو یو ستر هجوم جوړ شو. د نجاح حالات تر ټولو بدتر و. د سازش مشر ونو، په دې خاطر د هر چا لعنت په همغه و. ټول ښار وخوځېد او د ټولو په خوله کې دا خبره پرېوتله چې د خلافت مطمئن د وزیر اعظم په خلاف سازش کړی او په همدې جرم نیول شوی دی. د مصر دومره ستر امیران نیول په خپله محاله خبره وه. شونې ده چې دې امیرانو به فاطمي خلیفه هم له ځان سره مرګړی کړی و. خو په دې سازش کې د خلیفه د ګډون په اړه کوم شواهد ترلاسه نه شول. په خپله سازش کوونکي هم خلیفه عزیز د دې سازش نه ناخبره بللی و. په دې خاطر خلیفه ته هیڅ ډول ځان ونه رسید. اوس پوښتنه دا وه چې د مصر د سترو امیرانو ته څه ډول سزا ورکړل شي. یوه سلا دا وه چې دوی د خپلو منصبونو نه ګوښه او په ځای شامي امیران وټاکل شي. خو کله چې صلاح الدین هغوی د مشورې لپاره راوبلل، نو هر یو د ناروغتیا بهانه وکړه او مشورتي غونډې ته حاضر نه شول. صلاح الدین دا هسې یو اتفاق وګاڼه او د دویمې غونډې لپاره یې تاریخ وټاکه. خو دا ځل هم امراو د غونډې د ګډون څخه ځانونه وساتل. د صلاح الدین د جاسوسۍ محکمې هغه ته برابر دا خبر ورکوه چې د یوه سازش د ناکامولو وروسته بل سازش د جوړښت په حال کې دی. بله دا چې نیول شوو ته تر اوسه پورې سزا نه ده ورکړل شوي او خلک دا د وزیر اعظم کمزورتیا تصور کوي. شامي امرا هم د مسؤلیت د اخیستلو لپاره تیار نه دي. په دې خاطر هغوی د دربار څخه غیر حاضر اوسي. خو د صلاح الدین په اړه مشهوره ده چې هغه د هماغې لومړۍ ورځې څخه اوسپنیز انسان و. کله به چې د کومې خبرې په اړه پرېکړه وکړه، نو هغه به یې هرومرو پوره کوله. که څه هم د هغې په اړه به ورته خلکو اندېښنې را پیدا کولې. صلاح الدین 2 ورځې نور هم انتظار وکړ. کله چې وکتل چې د امراو په رویه کې کوم بدلون نه دی راغلی، نو د قاهرې کوټوال او عزیزالدین یې راوبلل. د دوی سره یې لږ څه خبرې وکړي. بیا یې امیر بهاءالدین راوغوښت او په دې غونډه کې شریک کړ. خبر وان تر ماسپښینه پورې دوام وکړ او بیا یې غونډه رخصت کړه. د دې سره سم شامي سپاره په ټوله قاهره کې خپاره شول. دا د صلاح الدین له اړخه د خپل ځواک لومړۍ څرګندونه وه. د ښار ناخوا 200 سپرو د خلافت ماڼۍ هم کلابنده کړې وه. د خلافت مطمئن نجاح هلته د خلافت په محلاتو کې په سلګونه سوډانیان د پهرهدارانو په څېر ټاکلي وو. تر څنګ وسلوالې سوداني ښځې هم د قصر دننه په خدمتونو کې مصروف وي. شامي سپاره د خلافت قصر ته لوڅې تورې ورننوتل او په پوره چټکتیا سره هلته مصروف ټول سودانیان بې وسلې کړل. بیا یې سوداني ښځو ته د قصر څخه د وتلو حکم وکړ. کله چې ټول هلته د قصر په باغ کې راټول کړل، نو بیا دوی د قصر په یوې برخې کې بندیان کړل. په همدې وخت کې بهاءالدین د مصري غلامانو او وینځ د یوې سترې ډلې سره هلته قصر ته راننوت او دوی د سودانیانو په ځای هلته وټاکل. دا کار دومره په بیړه سره ترسره شو چې د نورو محلاتو پورې خبره هم ورونه رسېده. په ډېر لږ وخت کې د خلافت د قصر نقشه بدله کړل شوه. د خلافت د قصر نه وروسته په نورو قصرونو کې هم سوداني غلامان او وینځي د کارونو څخه ګوښه کړل شوي او په ځای مصري او یا د نورو قومونو غلامان او وینځي وټاکل شوي. د دې نه وروسته عزیزالدین او بهاءالدین د خپلو فوځي ډلګیو سره یو ځای د ټولو محلاتو څارنه وکړه او د ښار په ټولو لارو کې فوځي پهرهداران کېنول.
بیا په همدې ماښام اعلان کوونکي په محلو او کوڅو کې اعلانونه کول چې د غدارې په تور د خلافت مطمئن نجاح، عبدالصمد کاتب، عماره او فاضل بن کامل ټول په دار باندې راځړول شوي دي. خلکو دا اعلان په ګډ وډو احساساتو واغست. هغوی چې د وزیر اعظمانو د لوټمان نه تنګ شوي، هغوی د اعلان یو زیره وګاړه، خو د امراو په اړه ډېره ناکراري احساسېدله. په ځانګړې توګه د خلافت د مطمئن نجاح په وژلو باندې په قاهره کې او د قاهرې په چارچاپیر کې د سودانیانو ترمنځ پوره ناکراري احساسېدله. درنو اوریدونکو، تاسې واورېدل چې 13 برخه په کومو جملو او کومو کلماتو پای ته رسېدلې وه. 4 برخې ته له دې جملې څخه دوام ورکوو. المنصورې سیمه د سودانیانو مرکز و. د حبشې سودانیانو بغاوت د هماغه ځای پیل شوی. صلاح الدین حکم کړی چې دا بغاوت په سختۍ سره وځپل شي. شامي ځواکونو لا د پخوا څخه هر ډول حالات سره مخ کېدو ته تیار ولاړو. سودانیانو په ناڅاپي توګه په دارالوزارت باندې حمله وکړه. هلته د فوجیانو شمیره کمه وه او د حمله کوونکو شمیره ان تر 50,000 پورې رسېدله. داسې برېښېدله چې سودانیانو لکه د ملخانو په څېر په دارالوزارت باندې حمله کړې وي او په لږه شیبه کې به د دارالوزارت ماڼۍ د خلکو سره یو ځای د بیخه وکاږي. خو په دارالوزارت کې شامي زمری صلاح الدین موجود و او ترڅنګ شامي نوري امرا هم ولاړو. صلاح الدین نوري امراو ته لنډه وینا وکړه او سرونه په کفنونو کې راتاو کړل. صلاح الدین وویل: ای د شام زمریانو، ما ته مې کاکا اسدالدین شیرکو ویلو چې هغه یو ځل د دمشق د سلطان نورالدین زنګي د پلار میر مادودین زنګي څخه اورېدلی چې حکومت هماغه ځواک کولی شي چې لاس یې د تورې مړوند ته ورسیږي او بیا یې په لاس د تورې د چلولو توان موجود وي. اوس په دارالوزارت کې یوازې 200 کسان سپاره شتون لري او د دښمن شمیره د 500,000 څخه زیاته ده. په دې خاطر د الله تعالی نوم واخلئ او میدان ته شئ او دوی ته څرګنده کړئ چې زموږ په رګونو کې د مسلمانانو وینه ځغلي. امرا او د دارالوزارت ساتونکو لا د پخوا څخه توره په لاس ولاړو. هغوی د دارالوزارت په دروازو، برجونو او دیوالونو باندې سنګرونه جوړ کړي وو. خو د سودانیانو ټول زور په مرکزي دروازې باندې و. غوښتل د همدې لارې دننه راننوځي، خو د دروازې د پاسه په جوړ شویو سنګرونو کې ناستو ساتونکو پرې دومره غشي راوویشتل چې هملته یې د سودانیانو د مړو ډیرانونه جوړ کړل. اوس نو سودانیانو په دیوالو د ورختلو هڅې کولې، خو غشي ویشتونکي هغوی هلته ناکامه کړي وو. په همدې وخت کې په ښار کې خپرو عسکرو ته خبر ورسېد چې سودانیانو په دارالوزارت باندې حمله کړې ده. شامي عسکرو د دې خبر سره سم خپل ټول مورچې پرېښودې او د دارالوزارت په لور باندې رهي شول. د ښار ډېر سړکونه د دارالوزارت په لور راغلي وو او په دې سړکونو باندې سودانیان پیاده خپاره شوي وو. راتلونکو شامي عسکرو په دې سودانیانو باندې د هرې لورې حملې وکړي او د ګازرو ملو په څېر یې وریبل. په دې توګه د دارالوزارت په مرکزي دروازې د سودانیانو فشار کم شو. د بل اړخه سودانیان د شامي محلاتو د خلافت د قصر او د دارالوزارت په شاوخوا کې خپاره شوي وو. نو په دې اساس جنگ هغو سیمو ته هم ورخپور شو. صلاح الدین د دیوال څخه وکتل چې عسکري ډلې را رسېدلې دي او نیغ په نیغه په سودانیانو باندې حملې کوي. په همدې وخت کې د مرکزي دروازې د پرانستلو حکم وکړ او پاسپور د خپلې تورې په خوځولو سره د مرکزي دروازې نه راووت. ترڅنګ یې خپل 200 سپاره هم له ځان سره ملګري کړي وو. هغه په همدې حال کې په سودانیانو باندې ور پرېوت او د 3 ساعته پرله پسې جنګ وروسته یې سودانیان وسلې ښودلو ته اړ کړل. بیا حالت داسې شو چې سودانیانو په هرې لوري ته سر په لاس کې نیولی وو او د تېښتې ځای به یې لټوو. خو تر شا به شامي سپرو د هغوی د شمیرې د کمولو هڅې کولې. تر ماښامه پورې دومره سودانیان ووژل شو چې محالې او کوڅې په مړو باندې ډکې شوې. بالاخره سودانیانو وسله کېښوده او د بخښنې غوښتنه یې وکړه. د هغوی بې جنګه خلکو ته چا څه ونه ویل، خو د هغوی جنګېدونکي ونه بخل. د سودانیانو زور خو د هغوی په هماغه لومړۍ وهله کې له منځه تللی و چې شامي لښکرو هغې په خپله کلابندۍ کې راوستل. په دې توګه له یوه اړخه
په باغانو باندې د دارالوزارت د دیوالونو او برجونو څخه غشي ورېدل او تر شا شامي لښکر هغوی لوی مخې له تیغه تېرول او بیا چې کله صلاح الدین د خپل ملګرو سره یو ځای د دارالوزارت نه بیرون راووت نو هغوی د دواړو اړخونو لخوا راګیر شول او د تیښتې پرته بله لاره نه درلوده. بیا دا سوډانان په المنصوره کې سره راټول شول. په دې جنگ کې د قاهرې زیاتې سیمې تباه او برباد شوي. چتونه او دیوالونه یې راپرېوتل، اورونه ورته ورکړل شول. سوډانانو د خپل مشر او د خلافت د مطمئن د وینې بدلا اخیستل غوښتل. په دې خاطر په دارالوزارت باندې حمله راوستې وه، خو هغوی د اخیستلو په ځای ورکړل ته مجبور کړل شو. شامیان غوښتل هغوی ته داسې درس ورکړي چې بیا په خپل عمر باندې د حملې کولو نوم په خوله وانخلي. شامیانو المنصوره د څلورو خواو څخه کلابند کړه، خو سوډانیانو هم د خپل مرکز د خوندي ساتلو هڅې کولې. که څه هم دا یو باقاعده جنگ نه و، خو شامیانو ته دا ډاګیزه وه چې که چیرې نن دا سوډانیان سره ونه ځپل شي نو بیا به هره ورځ یو فتنه را پیدا کوي. بیا شامیان د سوډانیانو مرکز المنصورې ته ورننوتل او هلته یې لاس په لاس جنگ پیل کړ. سوډانیانو دفاعي جنگ کاوه او شامیانو ته د جنگ او مرګ مسله وه. هغه غوښتلې دا ثابته کړي چې شامیان په مصر کې تر ټول ستر ځواک دی او دا هماغه وخت ثابتېدای شوه چې سوډانیان وځپل شي. سوډانیان په المنصوره کې راګیر شوي وو او ډېر زیات ځاني زیانونه ورسېدل. په المنصوره کې یوه ستره بنده کوڅه وه او سوډانیان ډېر زیات شمېر هملته راټول شوي وو، خو شامیانو قصداً دا کوڅه له سترګو وغورځوله. کله چې ماښام تیاره خپره شوه نو د سوډانیانو نقابپوښه ښځې د کوڅې نه راووتلې او شمېره یې ډېره زر په مخ زیاتېدو شوه. شامي سپاره د دې کوڅې څخه ډېر لرې وو. کله چې ښځې وکتلې نو آسونه یې ورمخته کړل او دا ښځې یې په خپله کلهبندۍ کې راوستلي. د شامي پوځیانو مشر ورغږ کړ چې دا ښځې څه غواړي او ولې د خپلو کورونو څخه راوتلي دي. یو نقابپوښه ښځې په جرأت سره وویل، موږ ستاسو د سردار سره خبرې کول غواړو. هغه سردار ورته ویل، د کوم سردار سره خبرې کول غواړي؟ دلته خو د شامي فوځونو ګڼ شمېر سرداران موجود دي. ښځې لږ څه فکر وکړ او وویل، موږ د هغه سردار سره خبرې کوو چې د جنگ د بندولو حکم وکړي. سردار ورته ویل، محترمې خورې، موږ مجبور یو، زموږ په ډله کې هیڅوک د جنگ د بندولو حکم نشي کولی. هغه ښځې ورته په ډېر غمجنه توګه عذر وکړ، موږ بخښنه غواړو، هیله ده چې موږ ته به امان راکړئ. سردار ورته ځواب ورکړ، محترمې، تا او ستا سره ولاړې ټولې ښځې او کوچنیان او په المنصوره کې ټول مشران خلک او ناروغان زموږ په امان کې دي. زموږ سپه سالار حکم کړی دی چې په هیڅ زاړه عمر تېرې ښځې، کوچني او ناروغ او یا هغوی چې په جنگ کې ګډون ونه کړي لاس مه پورته کوئ. تاسو ټول زموږ په امان کې یاست. ښځې ورته په ژړا کې وویل، موږ د خپلو نارینهو لپاره امان غواړو. د هغې ترڅنګ نورو ښځو هم په زوره ژړاوې کولې. محترمې، موږ افسوس کوو، هغوی چې زموږ سره په جنگ کې دي هغوی ته امان نشو ورکولی. هغه ښځه لږ څه په قهر وه او ویل، تاسو په خپله جنگ بند کړئ. سردار ورته وویل، موږ ته د جنگ کولو حکم کړل شوی دی. ښځې ترې وپوښتل، چا حکم درکړی دی؟ سردار ورته په لنډه توګه وویل، د شامي لښکرو سپه سالار. هو بلې درنو لیدونکو، ښځې همت وکړ او ویل، که سپه سالار د جنگ کولو حکم کولی شي نو د جنگ د بندېدو حکم هم کولی شي. سردار ځواب ورکړ، ضرور، هغه هر ډول حکم کولی شي. ښځې په پوره آرام سره وویل، هغه سپه سالار څوک دی؟ مو خو تر هغه ورسوئ. سردار هغې نقابپوښه ښځې ته وکتل او د هغې په جرأت یې تعجب وکړ او ورته وویل، زموږ سپه سالار صلاح الدین نومیږي او اوس د مصر وزیر اعظم بولي. ښځې ترې په عاجزۍ سره وپوښتل،
موږ وزیر اعظم ته یوسئ. مګر سردار په فکر کې شو زه به دا ټولې ښځې څه ډول هلته له ځانه سره بوتللی شم؟ که چیرې ستاسو څو کسان غواړي شي هلته ورشي نو زه تیار یم. ښځې ځواب ورکړ صحیح ده، موږ به 5 ښځې هلته ورځو. سردار یو سپور ولیږه تر څو هغوی ته ګاډۍ راولي. تر دې وخته پورې د هغو ښځو څخه 5 کسان را جدا شوي او ودرېدلې وي. سردار ورته وویل تاسو 5 واړه په دې ګاډۍ کې کښېنئ. ښځې ټولې په هماغه ګاډۍ کې کېناستلې. د ګاډۍ پردې راخپرې کړل شوې او ګاډۍ دارالوزارت په لور روانه کړل شوه. سردار پاتې ښځو ته په نرمۍ سره وویل که چیرې تاسو ټولې بیرته تلل غواړئ نو تللی شي، او که همدلته پاتې کېږئ نو زما سپاره به ستاسو ساتنه کوي. یوې ښځې وویل مونږ د دې ښځو د وزارت نه د بیرته راستنېدو پورې همدلته تم کېږو. تیاره خپرېده او سردار د هغوی لپاره د رڼا کولو انتظام وکړ او په خپله هغې لورې ته ولاړ شي چې جنګ روانو. د بغاوت زور مات شوی و. صلاح الدین او ورسره امرا بیرته وزارت ته ستانه شوي وو او د راتلونکو اقداماتو په اړه مشورې کولې. امرا ډېر په قهر و او د راتلونکي لپاره غوڅو او پرېکنده اقداماتو غوښتنه کوله. د حصه کاري فقه پرته نورو ټولو غوښتل چې سودانیان د مصر د ځمکې څخه پاک کړل شي. یو امیر په ډېر قهر سره وویل د نجاح ټوله کورنۍ باید په دار راوځړول شي. فقه حصه کاري وویل که چیرې داسې مو وکړل نو دا به ډېر ظالمانه فعل وي، ځکه په اسلام کې د ښځو کوچنیانو او ناروغانو وژل په هیڅ توګه روا نه دي، بلکې هغوی ته د امان د ورکولو حکم کړی دی. یوازې نجاح غداري کړې وه او هغه ته د دار د خېژولو سزا ورکړل شوه. د هغې ښځې کوچنیانو او مرتیرو خلکو حکومت ته څه ځان رسولی دی چې هغوی هم په دار باندې راوځړول شي. سودانیانو بغاوت کړي. په دې خاطر د هغوی ښځې، نر، کوچنیان، بوډاګان او ځوانان او نور ټول باید له یوې مخې له منځه ولاړ شي. دوی ټول واجب القتل دي. په دوی رحم کول خپلې پښې په زوره په تبر وهل دي. دغه امیر د سودانیانو په خلاف د خولې نه زهر وشیندل. فقه حصه کاري د مزاج نه ډېر یخ مزاج انسانو. هغه ورته په نرمۍ سره وویل سپه سالار اختیار لري، هغه د عام وژنې حکم هم کولی شي، خو هغه اعلان کړی دی چې هر هغه سوداني چې وسله وغورځوي د هغه ځان به خوندي وي، په هغه به هېڅکله هم لاس پورته نه کړل شي. سپه سالار به زما د خبرې تایید وکړي. فصاحه کاري د سپه سالار په لور خبره ور اوږده کړه. صلاح الدین په دې وخت کې د مصر د وزیر اعظمۍ ترڅنګ د مصر او شام د ځواکونو شریک سپه سالار هم وو. دا خبرې په غور سره اورېدې او چوپ ناستو. هغه غوښتل چې امرا د خپلو زړونو بړاس راوکاږي، نو د هغې وروسته به پرېکړه کوي. خو اوس خبره هغه ته را رسېدلې وه. نو ویې ویل درنو امراو، هغه سازش چې مصري امراو او د خلافت اراکینو تر لاس لاندې نیولی او الله تعالی په خپل فضل چې د هغې خبر ماته راورسېد او موږ ټوله هغه سازش کوونکي عناصر په خپله سزا باندې ورسول. د قاهرې په ښار او ټولو محالو کې مو سودانان له یوې مخې له منځه یوړل او بیا مو د هغو ځایو څخه بیرون کړل. اوس خبره دا ده چې د المنصورې په خلاف څه ډول قدم پورته کړل شي، خو شامیان په دې بحث کې هرومرو رانښتي دي. هو بلی یو امیر وویل المنصورې باید وسوځول شي او په خاورو ورو باندې بدله کړل شي. فقه حصه کاري سم د لاسه احتجاج وکړ. دا خو انصاف نشو. د المنصورې محله یو کوچنی ښار دی چې پکې زاړه او کوچنیان، ښځې او نر او نور ټول اوسېږي. د دې نه پرته پکې نور خلک هم آباد دي. نو که چیرې موږ هغې ته اور ورته کړو نو تاریخ به مو ونه بخي. زه د محترم فقه حصه کاري د خبرو سره موافق یم. د صلاح الدین د خولې څخه د دې خبرې د راوتلو سره سم بیروني پهردار په بیړه راننوت. پهردار ساه نیولی و. وزیر اعظمه، فریادي ښځې له تا سره سمدستي کتل غواړي. صلاح الدین په خپل ځای ودرېد. فریادي ښځې؟ د هغه ټول وجود ولړزېد. آیا ښځې د فریاد په خاطر دارالوزارت ته راغلي دي؟ الله تعالی دې ما ته بخښنه وکړي. زه به د حشر په ورځ د الله تعالی تر مخه څه ځواب وایم؟ بیا یې پهردار ته وویل ښځې هملته تم کړي، زه د خبرې د اورېدو لپاره هملته ورځم.
صلاح الدین په بیړه راووت. هلته ټول موجود امرا هم د صلاح الدین تر شا روان شول. فریادي ښځې هملته په دهلیز کې ولاړې وي. صلاح الدین ورته په ډېرې نرمۍ سره وویل زه د معززو ښځو څخه بخښنه غواړم. زه افسوس کوم چې تاسو ان تر دې ځایه د راتلو تکلیف ایستلی. په داسې حال کې چې تاسو د فریاد د اورېدلو لپاره باید زه په خپله هملته درغلی وی. یو نقابپوښه ښځې وویل موږ تاسې ته سلام وړاندې کوو. وزیر اعظم چې په کومه نرمه ژبه خبرې کوي که هغه ته څرګنده شي چې موږ د کومې ډلې سره تړلي یو نو کیدای شي چې لهجه او نوریه یې زموږ سره بدله شي. صلاح الدین ورته وویل درنې یا محترمې خورې، شاید تاسو ته معلومه نه وي چې ستاسو د مصر د وزیر اعظم تر مخه فریاد راوړی او د فریادي کس ډله او قوم نه وي. فریادي صرف فریاد کوي. اوس تاسو وایئ چې کوم تکلیف دی چې تاسو تر دې ځایه راوستلی یاست. دې ښځې په ډېر استقلال سره دا خبره وکړه او وویل زه د خلافت د مطمئن نجاح ښځه یم او هغه تاسو په حکم په دار ځړول شوی دی. صلاح الدین حیران پاتې شو. ښځه یوه لحمه چوپ وه او بیا یې ویل زما په خیال چې د وزیر اعظم رویا به اوس لږ څه تبدیله شوې وي. صلاح الدین یخه ساه واخیسته او ویې ویل د محترمې فکر صحیح دی ځکه چې زه اوس د هغه مړی بیرته هغې ته نشم ورکولی. کاشکې چې هغې د مطمئن په ژوند دلته تشریف راوړی وي. د ښځې په لهجه کې ډېره نرمي وه او ویې ویل محترم وزیر اعظمه زه پوهېږم چې ته زما میړه ما ته بیرته نشې راکولی، خو د څه شي د غوښتلو پسې چې راغلی یو که هغه راکړې هم نو زه به پوه شم چې ما ته د خپل میړه بدل ترلاسه شوی دی. صلاح الدین ورته په کلکې لهجې سره وویل بې له عذره یې ووایاست محترمې زما په وس کې چې څه دي د هغې د ورکړې لپاره تیار یم. د هغې ښځې په لهجه کې لجاجت را پیدا شوی و او وویل تاسو سودانانو ته بخښنه وکړئ، جنګ بند کړئ، هغوی ته د خپل عمل سزا په پوره توګه ورکړل شوې ده. اوهو صلاح الدین د خپل مرستیال په لور وکتل. ویې ویل سودانانو ته امان ورکول کیږي. هر شامي سپور ته چې دا خبر ورسیږي نو خپله توره دې هملته تم کړي. که د دې حکم نه وروسته یو سودانی هم ووژل شو نو د قاتل نه به پوښتنه کیږي. مرستیال د حکم د تعمیل لپاره سر وخوځوه. هغې ښځې سم د لاسه وویل ستا شکره په کومو الفاظو ادا کړم محترم وزیر اعظمه. یو بله غوښتنه هم لرم که اجازه یې راکوي. د دې غوښتنه د اورېدو پرته منظوره ده. صلاح الدین خپل مرستیال ته بل حکم وکړ او بیا یې د هغې ښځې څخه وپوښتل د دې نه پرته بله کومه خبره هم شته؟ هغې ښځې په خلاص زړه دعا وکړه او وویل الله تعالی دې ستا عمر نور هم اوږد کړي. یوازې دا خبره مې کوله چې المنصوره اوس د شامي ځواکونو په کلهبندۍ کې ده. د هغې یوه برخه په اور کې وسوځېده او ویرې شوه. تاسو خپل سپرو ته حکم وکړئ چې هغوی المنصورې ته د دې نه زیات ځان ورونه رسوي. صلاح الدین یو ځل بیا د خپل مرستیال په لور وکتل او وویل د المنصوري کلهبندي کوونکو ته ووایه چې سمدستي د هغه ځایه راووځي خو د راتللو مخته د هلته د لګېدلي اور په مړه کولو کې مرسته وکړي. هغې ښځې په ژړغوني او زړه ډکې اواز د پوره احساساتو سره وویل وزیر اعظمه زما میړه مړ شو خو د هغه په ځای ستا په شکل کې ماته یو ورور ترلاسه شو. زما نیمایي غم له منځه ولاړ. صلاح الدین خپل لاس په سینه کېښود. ویې خورې تا ما ته ورور ووایه په یقین سره درته وایم چې هر وخت راته غږ وکړې زه به دې د یوې خور په څېر خدمت ته در ورسېږم. ښځې وویل بس موږ نور څه نه غواړو. د الله تعالی لپاره په خپلو احکاماتو باندې د عمل کولو هڅه وکړئ. صلاح الدین ورته وویل تاسو په ډاډ سره د دې ځای ولاړ شئ. د احکاماتو وړونکی روان شوی دی. تاسو د ورسېدو نه مخته به په احکاماتو عمل پیل شوی وي. د ښځې سترګې هغې لورې ته کږې شوې چیرې چې د صلاح الدین مرستیال ولاړو. خو ویې کتل چې اوس هغه هلته نشته. هغه ښځو د همدې ډاډ سره سم صلاح الدین ته سلام وکړ او د هغه ځای رخصت شوي. د المنصوري کلهبندي ختمه شوې وه. جنګ بند شوی او د المنصوري خلکو د شامي سپرو په مرسته لګېدلی اور مړ کاوه.
نیمایي شپه لا تېره نه وه چې په المنصوري کې په مکمله توګه امن و امان قایم شوی و. د شپې شامي فوځونه بیرته خپلو ځایو ته راستانه شوي وو. سودانیانو فکر کاوه چې هغوی به د ورځې له مخې شامي فوځونه په مکمله توګه له منځه یوسي، خو کله چې هغوی په دارالوزارت باندې یرغل وکړ او په مقابل کې شامي لښکرو او بیا په خپله صلاح الدین د خپلو امراو سره یو ځای لوڅې تورې بیرون ووت، بیا هغوی د شامیانو د تورو په زور باندې وپوهېدل. هغوی چې د کومو شامیانو د له منځه وړلو لپاره راغلي وو، همغوی په خپل د همدې شامیانو په تورو له منځه ولاړل. سودانیانو د خپل ځواک څرګندونه وکړه، خو په دې کې ډېر زیات زیان وکړ، ځکه هغوی په مصریانو باندې ډېر اغېزمن وو. هغوی به د مصر په محلو او کوڅو کې آسونه ځغلول، په مصریانو به یې ډول ډول ظلمونه کول. مصریان به ترې ډېر زیات وېرېدل، خو د دوی ظلم به یې تېروو. خو د شامیانو سره د جنگ وروسته د هغوی دغه دبدبه او رعب له منځه ولاړ. د ستورو مزل د خپرونې درنو او قدرمنو اوریدونکو، دا به د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان یا ناول 94مه برخه دا چې په راتلونکي او وروستۍ برخه کې به بیا له کومو پیښو او موضوعاتو سره مخ کېږو. د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان وروستۍ او 95مه برخه به په کومه جمله او کومه پیښه باندې پای ته رسېږي، دا به په راتلونکي 95مه او وروستۍ برخه کې به ورو. په همدې ځای درنه زه عمران الدین نیکمل اجازه غواړم. تاسو چې هر چیرته استئ خوشحاله او سوکاله آباد سرلوړي سرفرازه اوسئ، خو موږ در سره هم په دعاو کې یاد ساتئ. الله مو من ښه وختونه ولرئ.